کچری تاسو په حقیقت کې د سره مخلص یې. دا چارسدې په سبزی او میوو منډۍ کې روزګار کوونکو دا منډۍ نوې ځای ته د منتقلولو پر ضد احتجاج وکړ. دوی وایي چې دلته شاوخوا د 13 لسیزو راهیسې کارونه کوي او اوس د چارسدې میونسپل کمیټي او صوبایي حکومت دوی د دې ځای څخه لرې او غیر محفوظه ځای ته لیږي. دا زموږ دا منډۍ چې دا اصوله په 56 کانال کې را دغه چې دا 16 کانال ده. بل اصل خبره داره چې هلته سکیورټي تھریټ دی، ځای تنګ دی، ایریا کمره. ما ته خو دلته بینکونه شته. آیا زما دا زړه منډۍ دا د 2 تاڼو په منځ کې د سیټي او د پړانګو هلته زما تحفظ نشته، نو زما په مخبره کې څه تحفظ وي؟ دغه سبزي منډۍ کې زیاتره بېوزله دیاړي کار کوي. دوی وایي چې منډۍ کوم خوا منتقلیږي هلته یو خوا کرایانې په دوی سیوا دي، خو دویمه ورځ ده چې هړتال له وجې هم دوی ډېر اغېزمن شوي دي او هیڅ دوکانداري نه ده کړې. خدای ته ګورو، بس حالات هم خراب دي چې بس کار وکړو، بچو له څېرې یوسو چې کار ونه کړو نو څه خو نشته، هېڅ هم نشته، بس دغه شان ناست وي لاس په خوا. خو ولې په دې اړه مو چې کله د چارسدې تحصیل میونسپل کمیټه یا متعلقه افسر اقبال حسین نه پوښتل نو دوی مشال لیډو ته وویل چې 2021 کې صوبایي حکومت قانون پاس کړی دی چې تر مخه باید د سبزی یا میوو منډۍ د ښاریو نه بهر وي او بل موجوده ځمکه د اسلامي کالج ده او هغوی هم دوی ته وار په وار خواستونه کړي چې دا ځای راته خالي کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.